سلامونه او نیکې هیلې. ټاکل شوې ده 2024 نړیوال جام د کرکټ په لنډ فارمټ یا هم شلوریز موډ کې ترسره شي. تر ټولو مخکښ افغان منډې جوړونکي په دغه فارمټ کې څوک دي؟ په دغه ویډیو کې تاسو ته درپېژنم. د افغانستان لپاره تر ټولو مخکښ منډې جوړونکي 15 کسان چې تر نورو ډېرې منډې لري او په دغه فارمټ کې ښه ځلېدلي دي. په لومړي سر کې د محمد شهزاد محمدي نوم یادولی شو چې د افغانستان لپاره 2601 منډې لري او په دغه 2601 منډو کې یوه سلیزه چې د زیمبابوې خلاف ته هم په خپل نوم سره ثبت کړې ده. تر هغې وروسته د افغانستان د کرکټ مجرب لوبغاړی محمد نبي سخیل ده چا چې 2554 منډې په خپل نوم سره ثبت کړي دي. تر هغې وروسته د افغانستان کیڼلاسی توپونکی نجیب الله ځدران ده چا چې په نوموړي فارمټ کې د خپل ځان او افغان لوبډلې لپاره 1901 منډې په خپل ریکارډ کې ثبت کړي دي او په درېیم مقام کې موقعیت لري. تر هغې وروسته په یادو لوبو کې د افغانستان د کرکټ پخوانی ولسمشر اصغر افغان یا اصغر ستانکزی ده چې په دغه فارمټ کې د افغانستان لپاره 1580 منډې په خپل نوم سره ثبت کړي دي او تر هغې وروسته په 5م مقام کې رحمان الله ګربز چې څه ناڅه 45 کاله کې له لوبډلې سره مل شوی ده او 1406 منډې په خپل نوم سره ثبت کړي دي. له دغه 15 کسانو څخه شهزاد محمدي او اصغر ستانکزی دغه نړیوال جام لپاره چې په څو ورځې وروسته پیلېدونکی ده د دې برخه نه ده. پاتې نجیب الله ځدران، محمد نبي سخیل او رحمان الله ګربز به بیا هم په 2023 نړیوال جام کې د افغانستان د دغه لوبو برخه وي او نتیجه به هم تر ډېره بریده پورې مثبته وي.